نو هغه غټې چوړیل د ځان نه یو بوډۍ ښځه سازه کړې وي، نو هغه اپیز په هغه ځکې کې ایسته وخوري. یو کلی وي او په هغې کې ډېره خطرناکه چوړیل وي او هغه سره یو لور هم وي چې هغه لور یې ځان نه انسان ساز کړی وي او د انسانانو په شکل وي او هغه چوړیل ډېره خطرناکه وي. او په دغه کلي کې اپیز نومي سړی هم اوسیږي چې هغه د بل کلي وي او په دغه کلي کې رواني. نو ځان سره سوچ کوي، ارې نن ډېر وږی شوی یم، زه غواړم چې روټۍ وخورم، خو ماته دغه نه میلاویږي چې زه به کوم ځای روټۍ وخورم. نو په دې کې دغه چوړیلانو ځان له یو هوټل هم کړی وي او دغه چوړیلانې پکې دواړه وي، لور او مور. نو په نظر وله دغه هوټل ورشي اپیز له، او اپیز دغې هوټل ته تللی وي. نو هغه غټې چوړیل د ځان نه یو بوډۍ ښځه سازه کړې وي. نو اپیز ورته وایي، مرحبا، ستاسو هوټل مې ډېر خوښ شو او ما له به چکن کباب او چکن او هر څه کابلي پولاو دا به ما له دغه کې او دا به زه وخورم او زه ډېر وږی شوی یم. دا ښه ده چې دا ستاسو هوټل ده، زه به په مخه دې ته راځم. نو هغه بوډۍ ورته وایي، اصل کې خو هغه چوړیل وي، هرې زویه ته به زما هوټل ته په مخه راځې، خو چې ته زما د لاس ګانه وڅکې، ته به زما هوټل ته په مخه راځې او زه تاله اوس دا هر څه تیارم. نو په دې کې ول هغه بوډۍ ښځې هر څه تیار کړي وي او اپیز ورته ناست وي. اپیز یې ښه د مزې سره هر څه وخوري. نو څه ساعت بعد دغه اپیز له خوب ورغلی وي او دغه هوټل کې اوده وي. نو په دې کې هغه چوړیل راشي د دغې خواله او اپیز ښه بېغمه زړه اوده وي او چوړیل وایي، نن شپې نه به زه تا نه وباسمه، نن شپه به زه تا خورم او زه به په دې چل باندې انسانان دغه کم او چکن کړایي او چکن هر څه به پرې خورم او نن شپې نه به زه تا نه وباسم. نو په دې کې په بله ورځ اپیز خپل کور ته لاړ شي او په دې کې هغه دواړه چوړیلان ځان سره خبرې کوي، ارې لوره زما هوټل ته یو انسان راغلی و، انسان، او دا انسانان به راځي، ما ته یې ویل چې زه به په ستا هوټل ته راځم او دا انسانان به راځي او ما او تا به ښه په شریکي سره خورو. نو هغه لور یې ورته په دې کې وایي، مورې او انسانان به راځي او زه به یې خورم او ما له یې سرونه راکوه او نور ته خوره چې زه غټه شمه. په دې کې په بله ورځ هغه اپیز راغلی وي او دغلته یې وله هر څه راغیستي وي کانه او دغه دواړه چوړیلان په دې ساعت کې دغه اپیز راغیستی وي او یو کټوۍ کې باندې کړی وي او هغه اپیز په هغه ځکې کې ایسته وخوري. نو په دې کې هغه مشره مور هغه سر خپلې لور له ورکي او هغه لور یې ځان له سر وخوري او ډېر په مزه بیا یو سیند غاړې ته وړې وي او هلته یې مړه کړې وي او د هغې هوټل ته یې تاله والې وي، د دغې چوړیلانو نه یې ځان خلاص کړی وي. ګلونو ماشومانو د داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره اوس زموږ چینل لازمي سبسکرایب کړئ، ځکه چې دا چینل خاص کر د پښتنو دپاره شوی دی. نو په دې لږ سپورټ وکړئ او د بلې ویډیو راتلو پورې د لوی الله په امان.